بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کونړ ولایت محتسبینو د خپل ورځنی کړنو په جریان کې د یاد ولایت مرکز او ولسوالۍ کې لاته د ښوونځي څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه. محتسبینو ښوونکو او زده کوونکو ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو د عملي کولو په موخه لارښوونې وکړې. دغه راز محتسبینو له ښوونکو وغوښتل چې زده کوونکو ته د اسلامي نظام په ارزښت خبرې وکړي او د یاد ریاست له محتسبینو سره د معروفاتو په اقامې او د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د زابل ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت له صحي مرکزونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه وکړه او هغوی ته د اصلاح په موخه لازمې سپارښتنې وکړې. محتسبینو له نوموړو وغوښتل چې له مریضانو سره نیک چلند وکړي او ستونزو ته یې پر وخت رسیدنه وکړي. دغه راز محتسبینو له نوموړو وغوښتل چې د ښځینه‌وو او نارینه‌وو د انتظار ځایونه جلا او له هغوی وغواړي چې د وزارت سپارښتنې عملي کړي. د هلمند ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست لپاره د امر بالمعروف وزارت لخوا نوی رئیس مولوي محمد امین بدخشانی د یوې غونډې پر مهال د یاد ولایت د والي له لوري معرفي او په دنده پیل وکړ. مولوي محمد امین بدخشانی د خپلو خبرو پر مهال ویل چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په ښه توګه او پوره ایماندارۍ ترسره کړي. دغه راز نوموړي له هلمند میشتو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د له یاد ریاست سره همکاري وکړي. د کابل ښاري ریاست محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د ورکړل شوي مهالویش سره سم د کابل ښار له 9 اتیا سلمانیو 14 حمامونه او 11 ورزشي ځایونو څخه د اصلاح په موخه لیدنه ترسره کړه او هغوی ته د وزارت لخوا د شویو سپارښتنو د پلي کولو په موخه لارښوونې وکړې او له نوموړو یې وغوښتل چې خپلې کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سمې مخته یوسي. د فراه ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د مرکز په ګډون د بکوا ولسوالۍ له خلکو سره د اصلاح په موخه ناستې ترسره کړې. محتسبینو له خلکو وغوښتل چې خپل سیرت او صورت په نبوي ارشاداتو برابر او لمونځونه په جماعت سره ادا کړي. دغه راز د یاد ولایت محتسبینو ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي. داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام داد شریعت نظام